افغان پولیسه چې سترګې ایستل شوي بیا هم غواړي دندې ته ستنه شي. سلام وخت مو پخیر. د افغانستان په غزني ولایت کې د وسلوالو له مرګونې بریده ژوندۍ وتلې ښځینه پولیسه چې په دواړو سترګو ړنده شوې وایي که د بیا لیدو وړتیا پیدا کړي دندې ته دوام ورکوي. وسلوالو شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د غزني په ښار کې لومړی پر خاطرې ډزې وکړې او بیا یې د هغې دواړه سترګې وایستلې. اوس د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د خاطرې پلار طالب او پولیسو کې د خپلې لور دندې سره مخالف و. مسعود اندرابي وایي د خاطرې پلار له طالبانو سره په همغږۍ پر خپله لور برید کړی او د هغې سترګې یې ایستلې دي، خو طالبانو رد کړې او زیاتوي چې دا پیښه د کورني تاوتریخوالي پایله ده. د غزني امنیې قومندانۍ له جنایي برخې سره د خاطرې د دندې اخیستو یوازې شاوخوا 3 میاشتې وتلې وې چې برید پرې وشو. خاطره دا خبر نه مني چې پلار یې پولیسو کې د دې له دندې سره مخالف و، خو داسې هم نه وایي چې پر دې شوي برید کې پلار لاس درلود. نوموړي وایي 4 میاشتې وړاندې یوه ورځ مازدیګر مهال و چې له کاره د کور پر لور روانه وه. د خاطرې په وینا کور ته له نږدې کېدو سره وسلوالو پرې برید وکړ، ډزې یې پرې وکړې، سترګې ورنه وایستلې او وروسته وتښتېدل. خاطره له لومړنۍ درملنې وروسته د کابل د پولیسو روغتون ته د لا ډېرې درملنې لپاره ولېږدول شوه. نوموړي فکر کاوه چې سترګې به یې جوړې وي او یوازې پټۍ به پرې لګېدلې وي، خو له سترګو د پټۍ له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته وپوهېده چې نور به په خپلو سترګو لیدل ونه شي کړای. له دغه ټولو سختیو رنځګاللو سره سره خاطرې بیا هم پرېکړه کړې ده چې په پولیسو کې دندې ته دوام ورکړي، خو له نسبي درملنې وروسته چې د غزني قومندانۍ ته ورغله د هغې په وینا ورته وویل شول چې اوس په سترګو نه ویني او باید په کور کې کښېني. پر خاطرې برید چا کړی دی؟ مسعود اندرابي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خاطرې پلار طالب و، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او وایي چې پر خاطرې برید د کورني تاوتریخوالي پایله ده. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې افغان حکومت هڅه کوي داسې پیښې د دوی پر ضد وکاروي. د غزني د امنیې قومندانۍ جنایي امیر احمد ناصر رسولي وایي چې د خاطرې پلار په غزني ښار کې کارګر و او پر خپلې لور د برید په تور نیول شوی، اوس یې دوسیه محکمې ته استول شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر پر خاطرې له برید شاوخوا 4 میاشتې وروسته له هغې سره ولیدل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې خاطرې ته یې د کور ورکولو حکم صادر کړی او د درملنې په برخه کې به هم ورسره همکاري وکړي. د یاد وزارت ویان طارق اریان وایي چې د کابل په ګډون په هر ښار کې چې خاطره په دنده کې د خوندیتوب احساس وکړي دنده ورکوي. د خاطرې د تصویرونو او کیسې له خپرېدو سره د بشري حقوقو یو شمېر فعالان د پوښتنې کوي چې پر هغې د برید شاوخوا 4 میاشتې تېرې شوې، خو ولې امنیتي مسؤلینو د خاطرې د ملاتړ لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ ګډه وه.